چې دا هغه غر دی، هغه موضع دی چې په دې باندې د حضرت سیدنا آدم علیه السلام او د حضرت حوا علیه السلام د هغې دواړو ملاقات هم شوی او په سونو کلونو چې دواړو جدایي راله او جړاو شوه، د هغې نه بعد چې کله ملاقات شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و بارک وسلم وصلی علیه. راغلی یو د عرفات میدان ته او د عرفات په میدان کې دا یو وړوکې غونته کې د غر حصه چې هغې ته د رحمت غر وی، جبل رحمت ورته ویلی کېږي. او دا غر په اسلام کې ډېر لوی اهمیت لري. د قرآن کریم مشهور ترین آیت کریمه الیوم اکملت لکم دینکم، دا آیت کریمه چې کوم دی د هغې نزول دلته شوی دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مازدیګر مونځ نه بعد آخري خطبه د قصوا نوم په نوم باندې چې کوم وښوه د رسول الله علیه السلام د مازدیګر مونځ نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام په دې غر باندې د پاسه دې وروستو چې کوم غرونه ښکاري دي غرونو ته د خپل اوښې شا کړله او دې د عرفات میدان ته مخه کړله. په دې ځای کې رسول الله علیه السلام مبارک د حجة الوداع چې کومه خطبه وه هغه فرمایلې وه. او علما بعضې لیکي چې دا هغه غر دی، هغه موضع دی چې په دې باندې د حضرت سیدنا آدم علیه السلام او د حضرت حوا علیه السلام د هغې دواړو ملاقات هم شوی او په سونو کلونو چې دواړو جدایي راله او جړاو شوه، د هغې نه بعد چې کله ملاقات شوی دی. چونکې عرفات کې خو ملاقات شوی دی او عرفات کې هغه خاص موضع چې کوم ځای باندې چې ملاقات شوی دی هغه دا موضع دی. نو بره ورخیږو مونږ هم زیارت کوو، انشاءالله به تاسو باندې هم زیارت کوو.